بسم الله نه کېږي زموږ د دې د یا الله خیر را پېښ کړي. دوی څه خو زه سهار درځم ما سلام یې نه کړه ټول ډی ورته کښېنم مالانو بس ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرعلي په خیر؟ خو خیر اوسه. ته څنګه یې؟ شپه په خیر شوه؟ خیر دې نصیب شه. ګرمي ورمي غوماشي و شیمه یا چې بیده سم بیا په غوماش په لړمان لا نه خبرېږم. او داسې په کیسه کې نه ګر شپه مې دغه سره داسې نه وي خوار کې یا ګرمي سوي یا یو غوماش په عذاب کړی. ښه خوب دې وکړي؟ بیخي خوندور. هغه چې بیده سوی وم دغه سهار مانځه ته راپورته شولم. داسې بله کم یې تلواري دغه و ښه وایي زه خو نو کلم د خیره. چیرې ځې؟ بلا بېرته ځم کلي ته. هلته په ښار کې داسې ژر مسافرۍ زور در باندې وکړي؟ یا مسافرۍ نه ده، زموږ د کلي د خلکو او د ښار د خلکو دا ګزاره نه سره کېږي. ولې خدای دې خیر کړي؟ سارا او ښار څه فرق دی وروره؟ یا دونه فرق دی د سارا د خلکو سره دونه ناجایزه کېږي په ښار کې. یا وروره ګره د هغه یو رقم انسانان دي. ما او ستا دلته په ښار کې هېڅ فرق نشته. څه ووایه د خدای مسلمان تا ته په ژوند ترافیک ښکنځل نه یې کړي. ما ته ښکنځل خو نه دي کړي او د ښکنځلو په کم هم نه. تا ته ما وختي وویل ما هلته کار نه شې کولی. کار هم کولی شم زه څه درته وایم. نه شې کوه. ما ته هلته د کار سړی نه یې. دلته راسې ته په ښار کې کار وکړې. دا ته ښار ته راغلی دی ما ته راغوښتې دی ته کار برابر شوی. ګوره زه خپله خواري کاږم که هغه په ښار کې که په ساراو کې. زه ګوره په بټۍ کې خرڅ تولی شم، معنا روزانه کولی شم، په شهر کې کار کولی شم. نو په ښار کې ولې بیا خواري نه شم کښلی؟ نو خو کمه دی چې کښلی ستا دې بالا سره شان سره ټوله ځې بالا. دا څنګه کار؟ نازواني کوي د ښار خلک د سارا د خلکو سره نازواني کوي. کومه نازواني یې درسره کړې؟ ګوره زه ښار ته څه دپاره راغلم؟ ته د کار دپاره راغلی؟ معلومه خبره. مال زه ګوره د زرنج لرم راوله مې مارکېټ څه به شیان راوړم. بلکل و خټکي، هندوانې، سیب، انار هر شی دا خو هغه تکراري خبرې ما تا سره کړې دي 20 واره چې ته به دا کار کوې دلته. غوږ ونیسه. مال زه دا صحیح دي دا شیان زه خرڅوم. سهار وختي مې ښه په طبیعت باندې زرنج راوایستی هغه تا ګېټ راپسې بند کړي. ستا یم کور ودان و خیر اوسې. نه کې چابک ولاړلم چې دا د سړک تر ووتلمه. اوس نو زه به داسې وارې ځم پر چوک ووت داسې 20 متره خواته پر چوک داسې راګرځمه بیا به زه خپل لاس ته اوړم. خو زه مازې خو غوږ ونیسه زه داسې 20 متره قدر داسې پر یک طرفه ولاړمه. 3-4 ځوانان به راپسې غږ کړي دته ګوره را زرنج والا ګوره ولې پر چپه لاس روان یې؟ ته زما په لاس څه کار لرې؟ زه په چپه لاس ځم. دا خو په یو چا کې والی وی بیا زه سترګې نه لرم. نو خو هغه دا خوا در باندې راغلی که په هغه کې سترګې نه درلودې څه په خبره؟ دا خو بیا د هغه مشکل دی. نو یا په ښار کې چې وای موټر چلی داسې فکر به کوې چې دا ګرد ښار به سترګې نه لري یوازې ته لرې. ګوره وایم زه 20 متره قدر مازې داسې پر یک طرفه ولاړمه 2-3 کسان په ما پسې غږ وکړ. او نو ښه دا د دې غلطي دا به در سره ومنم. اخوا مې ګوره کرېټونه راواخیستله کرېټونه مې راواخیسته رالمه پر ترافیک چې راورسېدم هغه ګروپان چې ورته لګېږي راسره و زرغونه اشارې ترافیک اشارې ده چې زرغونه یې تېرېږي سره یې څوک ورته درېږي. خو په دا ځای زما سر نه و خوله بالا تېر شولم په ترافیک راپسې غږ کړه ویې بې عقله ما ته یې وویل کشر ځوان ما ته ویې بې عقله چې ورته مې کتله وایي دا ګرده ولاړ دي ته تېر شولې نو مال د دوی به نه یي ناوخته به نه یي پر دوی پر ما خو ناوخته دي څونه ناوختې نو دا یې بله غلطي. دا خو ته د خلکو زما زه د اشاره تېر اشاره ده که دا څه شي ورته وایي دا و د ترافیک اشارې دي. زما زر دې تېر شوم دی ما ته ویې بې عقله دا اوس حق دی ده دا خو دا ستا خو هم دا حق نه دی چې ته په ښار کې بلا جمازې خطا کړی دی زرنج در هر چا چې تېرېږې شاوخوا ته ګورې ګور دونه ډېر شیان په وسه پرې دونه کیسې هم په وسه پرې دي. وره رالم په جاده کې زه خپله ګوره بې انصافه سړی نه یم. دا سړک دی د سړک پر دا مابینځ په جاده کې زرنج ودروي دوکاندارۍ دپاره عین پر دا مابینځ ته په خدای باور وکړه دورې مې هم ښه پراخه لار پرېښوله شاته مې هم پراخه لار پرېښوله د سړک په دا مابینځ کې خاص دې خواته د 3-4 موټرانو لار دې خواته د 2-3 موټرانو لار دې خواته پرېښول په دا مابینځ کې ودرېدلم د زرنج پټۍ مې راخلاصې کړلې
کریټونه مرټونه مې سره سمول. سړک دی که دکانداري ده یا میدانه یا دا شی دی؟ وام دورې مې هم لار پرېښول، دورې مې هم لار پرېښوله. مابینځ کې ولې ولاړ دی؟ نو چیرې ودرېږم چې دورې ودرېږم بالا خلک ګوره زه دا سړک پر دا غاړه چې ودرېږم 1 2 3 4 5 دا 5 موټر چې دلته تېرېږي دا نو ما څه ویني چې دلته یو سړی شان خرڅي. خو زه په دا مابینځ کې ودرېدم، دورې مې هم ځای پرېښوي د موټرانو، دورې مې هم دوی تېرېدل. زما پټۍ خلاصې کړې دي چې دا زه اوس کریټونه سره سموم، 2 موټره داسې را روان دي، بس د یو پر ما سیده لکه په کاسته چې راغلي ابلا ځینې داسې هغه خلک مې نه ویني. نو خدای پاک وایرس که زه در کومه ته ما خپل کوشش وکړه، رزق په زغرتا نه دی ته په خلکو پسې ورځغلی. کوشش د هغه دی چې ګوره زه د سړک پر مابینځ باید ودرېږم چې مې د دې خوا خلک وینم د دې خوا بلا موټر روان دي ټاکسن، نور دورې لار نشته نه دورې لار شته، سیده پر ما راغلی خړپ بالا په زرنج کې ټاکسن راووالي. اوس تا دې زرنج ته ورسه وګوره څه رقم دی. هغه پر مابینځ مات سو، هغه ټیله دورې پاتې سو، هغه موټرسایکل یې دورې پاتې سو. یا اوس هم ښه سرکړي شته ژوندی پاتې یا زرنج دی؟ ما خو ژر وځغستل اخواته یا ښه دې کړي دي، باید زرنج هم ځغلولی وي بغل ته ولاړو. د ښار د خلکو زموږ د سهارا د خلکو ګزاره نه سره کېږي. د سړک پر مابینځ به زرنج نه درئ، لړۍ به نه درئ، اوس به پر تا به ناوخت وي، انډیوالان به درته ناست بانډار ته به روان یې، ته به راځې د ترافیک ماما اشارو ته به نیم ساعت ناست یې، ته ودرېږ دی ما ته اجازه راکړي. ولې دی چې کاره دی چې ما راګرځي چې ودې نه درئ د هغه رش د 5 دقیقو رش باره په نیم ساعت نه خلاصېږي. ښار تا ته کم نه دی ما زه 2 دقیقې پر یک طرفه ځم، دی خلک په ما ډري وي، دی پر یک طرفه روان دي. نو اوس هم ښه در سره کړي دي. خیر ته اوس زه ځم هغه زرنج بیلډینګ وم سره وم، داسې غوټ مات سو پر نیمایي باندې، هغه موټرسایکل دورې پاتې سو، ټیله دورې پاتې سو. یا دا یوازې ستا مشکل نه دی، دا د دې په ښار کې هم دغه خلک شته، یوازې دا په صحرا او په ښار پورې اړه نه لري. دا خلک د دې په ښار کې هم شته چې نه ترافیکي اشارو ته درېږي، نه یک طرفه سړکان مراعتوي، والا چې پر هره ولاړه پر هره ځي بالا سر نه خلاصوي.